مزیدار سلومو ویډیو ایډیټینګ موږ څنګه کولای شو تاسو هم ټیک ټاک لپاره خپل ویډیوز ایډیټ کوئ سلومو خو به مزیدار نه سموث نه که تاسو ګورئ د راجا عمر ویډیو غانې دغه شی نور کوم ټیک ټاکر سری سلومو ویډیو ایډیټینګ کوي دغه ویډیوز ډېری مزیدار سموث او کله موږ چې وکړو نو هغه ویډیوز چې کمی هغه بدلږي که تاسو غواړئ زه خپل ویډیو سلومو ایډیټ کوم د راجا عمر په شاني یا نور چې کوم سلومو ویډیو ایډیټینګ کوي ویډیوز اپلوډ کوي دا ټیک ټاکرز په شاني بالکل تاسو کولای شئ که تاسو دا ویډیو پوره وکړه دې لپاره موږ څه ایکسټرا اپلیکیشن نه ډاونلوډ کوو کم کیپ کټ چې تاسو موبایل کې انسټال هم پاره کې دا ویډیو موږ ایډیټ کوو سلومو د خپل خوخي موږ چې کله ویډیو ایډیټ کوو سلومو نو هغه په پیله کې تیز ای بس بیا سلو شي بیا وروسته تیزی کې سلو کیږي نه که تاسو د راجا عمر ویډیوز وګورئ هغه په پیله کې تیز شي سلو شي بیا تیز شي بیا سلو شي دا شان سلو پاست ویډیو ایډیټینګ موږ څنګه کولی شو ډیره اسانه طریقه ده ویډیو پوره وګورئ سکپ کوئ ما چې پوره پوه شئ نو زما خپل موبایل سکرین طرف ته ټوله طریقه درته ښیم چې څنګه تاسو خپل ویډیو سموث ایډیټینګ تاسو څنګه کولی شئ خو دې نه مخکې که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا سبسکرایب کړئ او ویډیو شیر هم کړئ چې هر سړی دا زده کړي نو زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته زما موبایل سکرین تاسو ته ښکاري چې زه پکې څه هم کوم اب تاسو دلته کې ګورئ ټول نو تاسو په خپل موبایل کې کیپ کټ اپلیکیشن کولاو کوئ که کیپ کټ اپلیکیشن تاسو سره نه انسټال نو پلی سٹور اپ سٹور تاسو انسټال کولی شئ کله تاسو انسټال کې تاسو خپل ویډیو د ګیلري نه راوخلئ څنګه چې ما د ویډیو د ګیلري نه راغسله اوس په دا ویډیو زه ایډیټ کوم څنګه به ایډیټ کوم تاسو پرې باندې کلیک کړئ دا شنه تاسو په خپل ویډیو باندې کلیک کړئ به تاسو پر سپیډ باندې کلیک کړئ کله هم تاسو پر سپیډ باندې کلیک کړئ دلته کې لیکل دی کرو دلته دا نارمل دی او تاسو په دې باندې کلیک کړئ کله هم تاسو پر باندې کلیک کړئ دلته کې بیا لیکل دی کسٹم بیا تاسو پر کسٹم باندې کلیک واخلئ کله هم تاسو بیا په کسٹم باندې کلیک واخلئ تاسو په دغه انټرفیس شو شي دلته کې دا ډاټس دي اوس دلته کې دا یو ډاټ که تاسو بره بوځئ نو ستاسو ویډیو چې کوم دا به تیزیږي اوس که دا ډاټ تاسو لاندې راولئ نو ستاسو ویډیو چې کوم دا به سلو کیږي اوس تاسو کتی شئ ګوره دا ډاټ ما لاندې راوستلو چې څومره هم لاندې راولئ دا به هغومره سلو کیږي تاسو لیدلی شئ دومره سلو شو چې نور هم سلو کول غواړئ نو دغه شانې کولی شئ اوس چې کومه سلو پاست ویډیو چې کوم ده هغه موږ څنګه کولی شو د هغې لپاره به تاسو ایکسټرا ډاټس اخلئ مطلب ما دا سټیک دلته کې راوستو دا سټیک تاسو ته ښکاري دا سټیک ما دلته راوستو زه اوس دلته یو ډاټ اخلم دلته لیکلی دی دلته تاسو د پلس د آیکن ښکاري د ایډ یو سره لیکلی دی ایډ پر یو تاسو کلیک واخلئ یو ډاټ په دلته کې راشي نو زه یم چې دېس پورې د ویډیو تیز وي کله یې دېس پورې تیز وي بیا یې دېس پورې سلو وي دې لپاره بیا تاسو څه وکړئ دا به دغه شانتي راښکته کوئ نو که تاسو ګورئ دېس پورې اوس تیزه شي اوس دا ویډیو پلی کومه تیزه شوه سلو شوه بیا که تاسو د دې په منځ کې مطلب څنګه چې راجا عمر کوي یا نور ټیک ټاکرز کوي بیا واپس لږه تیزول غواړئ تاسو دلته کې بیا بل ډاټ واخلئ کله هم بل ډاټ واخلئ به دلته کې لږ بره راولئ دا درېیم چې کوم دی دا بیخي بیا لاندې راولئ تاسو لیدلی شئ سلو پاست سلو په دې طریقه باندې تاسو خپل ویډیو ایډیټینګ کولی شئ د خپلې خوښې صرف دومره مې درته وښودله چې په دې طریقه باندې تاسو خپل ویډیو سلو کولی شئ او تیزولی شئ د خپلې خوښې بیا تاسو کسټمایز کولی شئ کوم ځای کې یې رو کوئ کوم ځای کې یې تیزوئ هم په هغه طریقه یې کولی شئ دا ویډیو تاسو لیدلی شئ په سټارټ کې تیزه بیا سلو بیا تیزه بیا سلو نو چې تاسو ویډیو څنګه هم ښه ښکاري هغه شانتي تاسو وکړئ تاسو مې په دې طریقه باندې پوه کوئ چې کله هم تاسو دا ډاټ چې کوم دی دا تاسو بره بوځئ تاسو ویډیو به تیزیږي او که تاسو سلو کول غواړئ نو تاسو لاندې راولئ دا به سلو کیږي بیا د خپلې خوښې تاسو سلو کولی شئ که تاسو ډېر لاندې راولئ ډېر زیاته به سلو شي او که لږې معمولي لاندې راولئ دا معمولي سلو شي دغه شی تاسو په کوم ځای کې ډاټ اخلئ په کوم ځای کې تیزوئ په کوم ځای کې سلو کوئ هلته کې تاسو یو ایکسټرا ډاټ اخلئ د دې ځای نه دا سټیک دلته راولئ او دلته کې تاسو بیا ډاټ اخلئ نو هم په دې طریقه باندې تاسو سلومو ویډیو ایډیټ کولی شئ هغه هم بالکل سموث مزیداره ویډیو ډېره د فایدې دا شیر هم کوي او که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا سبسکرایب هم کوئ الله حافظ